سلامونه خوږو ستړي مشي نو پرنسپل مکرم خان مکرم صاحب خواله راغلی هم د اعظم خیلو ته نو په رابطه خو د ډېر وخت نو په ملاقات څه شو او ښه شعر لیکي غوښتل مې چې ستاسو دپاره د شعرونه ریکارډ کړمه خو داسې ده چې ټول حقیقي زم شعرونه دي لکه نعتیه او دغسې حمدونه ښه شعرونه دي نو راسره یې واورئ ښه زه د در ادم خیل د 5 قومو په خاوره باندې تا له هرکلی د زړه د کومې نه د تا مننه کوو د وخت د راکولو د یو جهان مننه چې ته راغلی او موږ هم د دې جوګه وګڼلو چې د تا سره په خپل پروګرام کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو بقرار صاحب موږ ته ډېر وخت نه اورو او الله د تعالی نور هم ژوند ډېر کړي چې په خپل کار روزګار سره چې کوم ته د پښتو ژبې خدمت کوي په دې خدمت دپاره ته دا نه چې ویې علاقې پورې د ځان مخصوص کړی ده چې خپل پېښور علاقه یا نوره که نه ټوله پښتونخوا دې رانیولې ده لر او بر چې کوم ځای کې د پښتو د ادب دپاره کار کېږي نو تا د دې جذبې له موږ سلام پیش کوو مننه بس دغه ستاسو د شاعرانو په مرسته او د دغه ملګرو په مرسته او په منډه باندې او د دې په مینه باندې دغه عرض نو بس الله ډېر عزت درکړی ده الله د نوره ترقي هم ډېر کړي هم بند سره شریک هم دعا ده لویه ربه ثناخوان ستا د عظمت یم لویه ربه ثناخوان ستا د عظمت یم امیدوار بشان زه ستا د رحمت یم په ګناهونو کې غرقاب یم سر تر پایه ګناهونو کې غرقاب یم سر تر پایه طلبګار ستا د لوی ذات د مغفرت یم په فلسطین او په کشمیر کې پاکه ربه فلسطین او په کشمیر کې پاکه ربه زه مسلم اخته په ډېر لوی مصیبت یم په خپل قدرت سره تباه کړه اسرائیل ته روسه خپل قدرت سره تباه کړه اسرائیل ته همدا ستا غواړم ځکه چې بې همت یم او نه لرمه څوک اسره مې ربه ته یې نه لرمه څوک اسره مې ربه ته یې سوال کوونکی تا نه زه د عافیت یم او مکرم عجز له هر ځای کې کافي شه مکرم عجز له هر ځای کې کافي شه طلبګار د خوږ رسول د شفاعت یم ښکاره د په هر شي کې قدرتونه دی الله ښکاره د په هر شي کې قدرتونه دی الله او بشمیره په عالم د احسانونه دی الله د پاڼې نه راواخلې تر شجره ته چې لاړ شې د پاڼې نه راواخلې تر شجره ته چې لاړ شې خو ظاهر دی په هر شي کې خپل خوندونه دی الله او میګینه چې راواخلې انسو جنس ته وکړې فکر میګینه چې راواخلې انسو جنس ته وکړې فکر څرګند په هر یو شي کې ستا رازونه دی الله او دا یو شعر د سپیشل تاله ډالۍ چې څلور حرفه نامه دی او څلور خانې د زړه دی څلور حرفه نامه دی او څلور خانې د زړه دی ښکلا لري چې څومره ستا اسمونه دی الله بلکل او نامه د د عظیمه ځکه چې بغیر نکتې ده نامه د د عظیمه ځکه چې بغیر نکتې ده او پراته په خوږنوم ستا کې حکمتونه دی الله او سوالی د کامیابی ده په دنیا او آخرت سوالی د کامیابی ده په دنیا او آخرت او ډېر زیات په مکرم دی نامونه دی الله او ښکاره د په هر شي کې قدرتونه دی الله او بشمیره په عالم د احسانونه دی الله تاسو د راتګ او موږ له ټایم راکولو بیا هم یو جهان ډېره مننه چې موږ له وخت راکړو نو بس موږ خو او دوه درې تکړه ملګري شاعران نور هم را سره معرفي م کړه او را سره یې کېنولو هغې نه مې شعرونه ریکارډ کړه نو بس ډېره مننه م کومه
چې په دې دومره ګرم ماحول کې دومره ګرم موسم کې ما سره دومره منډه وواله او وخت هم راکړو. نو موږ سره خو خدای نه دوره خدمت وکړه د غیر که نه تا دا راتله داسې دي که نه چې څومره د درې د دنګ غرونه دي که نه د دنګو غرونو نه هم زیات موږ د تا احسانمند دي مننه که نه خو ماحول بس داسې جوړ شو چې چا له راغلي و هم نه و خیر دی بس دغسې زموږ دې پروګرامونو کې اکثر کېږي او بس خوشحاله شي خدای هم ښه لره چې وخت مو راکړو دغه ملګري مې را سره معرفي که را پیدا هم کړله نو ډېره مننه.